مبارکي ورکړي چې اقبال پلازې ته نوی کس راغی څنګه م راواړولې د دې دین لارې نه د جهالت لارې ته زه د شیطان کشر ورور ته مشر ورور زه د فرعون خپل یم ته د شیطان زه د فرعون خپل یم زه نن یو ملګري راته ویډیو راولېږله ماسپښین ټیم و چې یو دوه بجې نو د یو کس ویډیو راوله چې د سندرې به یې ویلې توبه یې ویستلې بیا سندرو ته واپس شوی نو یو څو نصیحتونه ټولو ملګرو ته او ټولو مسلمانانو ته هغه ده همیشه دا دعا ډېره زیاته غواړي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك په تاریخ کې داسې کسان تېر شوي دي چې هغوی علمونه کړي دي او کتابونه هم لیکلي دي او په آخر زمانه کې مرتد شوي دي داسې خلک هم تېر شوي مرتد شوي دي د دین نه اورېدلي دي بلکل دا خو داسې دومره دی چې یو سړی بېدینه و دین طرف ته توجه شو اوس بیا بېدینه شو کافر شوی خو نه دی خو څه شو بېدینه شو بیا واپس شو یوه خبره دا یاده ساتئ چې همیشه دا دعا په سجده کې په عامو اوقاتو کې ډېره وایي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك همیشه دا خبره کوئ دویمه خبره چې کله دې د الله عبادت په یو لالچ باندې کوو په دنیوي لالچ باندې نو ته ډېر وخت په دین کې مخکې نشي تللی کله چې دې مقصد یو لالچ والعیاذ بالله الله څه وایي ومن الناس من يعبد الله على حرف بعض کسان الله وایي زما بندګي دي چې بس لالچ ورته کوي څه مقصد یې زړه کې یې څه وي چې یاره که دا میلو شو ډېره مذهب وکړي که دا میلو شو حال د دې سړي څه دی ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به که چېرته څه خیر ورته میلو شي دنیا ورته میلو شي مال ورته میلو شي شهرت ورته میلو شي اطمأن به وزار شم او قربان شم د دین نه هلته اصل کې د کار د دین سره نه ده خو څه چلو شو دنیا پکې میلاو شوه خیر پکې ورسېد ده ته څه فایده ورته میلاو شوه او چې کله په امتحان راشي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه او که چېرته څه امتحان پې راشي او مصیبت پې راشي انقلب على وجهه بشاکي دي دین ته روان شي لکه ولې هغوی هغه څه چې موږ غوښتو هغه نه وو الله څه وایي خسر الدنيا والآخرة تاواني شوه د دنیا و آخرت هر څه یې وبېللی دنیا یې م وبېلله آخرت یې م وبېلو زما ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې د الله بندګي به په دې دغه نه کوئ چې الله به ماله شهرت راکړي الله به ماله مال ډېر راکړي الله به بچي راکړي صحیح ده دا امیدونه به د الله نه ساتو منګه بنیادي مسله به زمونږ دی او د الله سره به عهد او لوز زمونږ ټولو دی چې منګه بندګي یا الله صرف دې دپاره کوو چې تا راضي کړو او د دې دپاره به د الله بندګي کوو چې جنت ته لاړ شو د جهنم نه ځان بچ کړو که غریبانان کیږو که مالدار کیږو که څوک هم وجني که څوک هم ټوټې ټوټې کوي که څوک راته سپکې سپورې وایي که څوک هم ذلیله کوي که څوک هم شړي که څوک را سره هر څه کوي خو د حق نه به